ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان الذين يكتمون دیزے کہ مسئلہ کتمان حق بیانی. کتمان حق مانا چې حق سره پټ کې څومره لوی ګناه ده، او قرآن پټ کو، حدیث پټ کړل، هغه مسئله پټ کړل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دین مبارک چاله تاسو شو او د تخ معلومه مسله بیان نکړل، الجمه الله تعالی بلجام من النار یوم القیامه، د قیامت پر ورځ الله تعالی د تاسو کې د اور واګي او د اور یو پړې ورواچي. نو لوی غټه ګناه ده او لوی ګناه ده. دا اصل کې حدیث آیت نمخ کې د تحویل قبله ذکر وشو. يهوديان به دا خبره پټه ساتله، نو الله تعالی و چې ګوره حق پټول دا ډېر لوی ګناه ده، لہذا حق تاسو نه پټوئ. ان الذين يكتمون ما انزلنا، چې پټي هغه چې موږ نازل کړی دي، من البينات، چې دلایل دي د قران. بینات مراد قران دی، ځکه قران ټول بینات دي. والهدى، د هدى مراد حدیث دي. قران او سنت پټ کی او نبی علیہ السلام خدا زمون د هدایت لپاره پرې خو دي. ما انزلنا، هغه چې موږ نازل کړی دي، من البينات، چې قران دی، والهدى حدیث دی، حدیث نبی علیہ السلام. من بعد ما مسترغنا بیناه للناس، چې موږ بیان کړی دا غي خلقو ته، فی الكتاب په قران کې دا غي بیان شوی دی. یعنی په قران کې چې د کوم مسلو بیان شوی دی، اوسو د پټي کې الله ولای کدا خلق یلعنهم الله، لعنت وی په دی باندې الله بلعنت وی. د الله لعنت معنا څه؟ الله د خپل رحمت نه محروم کړي معنا شو. او لعنت وی په دی باندې لعنت وینږي. دا آیت او حدیث به ول سره ولګو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی د الله د رضا لپاره علم وکړي او دا عالم شي د قران او حدیث صحیح ماهر دی او عالم دی باعمله، نو ان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض. دا عالم د لپاره په اسمان کې او په ځمکه کې څومره مخلوقات دي، هغه له دعاګانې غواړي. په اسمان کې ول فرشتي دعاګانې غواړي او په ځمکه کې ورلا څوک غواړي، نو د ځمکې مخلوق انسانان پیریان. او بیا نبی رسول الله فرمایي چې حتی الهیتان فی جوف الماء، حتی چې میان د سمندر په میز کې هم د علماو لپاره دعاګانې غواړي. او دارنګه میدان هم په سړو کې د علماو لپاره دعاګانې غواړي. مرغۍ په هوا کې دا د علماو لپاره واقع د دعاګانې غواړي. دا کله چې د عالم نیت برابرۍ او د مقصد اصلاحي. اوس چې عالم خپل مقصد پرې خو د علم کړه دی او د علم د اصلاح امت لپاره او د اصلاح الناس لپاره نه استعمالي، بلکې د علم د خلقو د افتراق سبب جوړیږي. نو الله وی اولئک یلعنهم الله. په دې خلقو باندې اوس په دې علماء باندې خلق الله تعالی لعنت وی، ویلعنهم اللاعنون، او لعنت وی په دې باندې لعنت ویږي. ندی وجنه امام مجاهد او امام عکرمه دا دوه لوی امامان وی چې دینه مراد سودی هم الحشرات والبهائم. دینه مراد حشرات او بهائم دي، کوم چې دا چنجي منجي دي، دا ماران لړمانان دي، او دا رنګه د بهائم حیوانات دا ټول د علماء ته خیره کوي چې تاسو په ځمانه ګور مونږ ته تکلیف ملایويږي. او دا دوه امامان وی چې کله علما خراب شي د امت، نو بیا د علماء سود ګناه په ځمانه بدی حشرات باندې او بدی بهائم باندې بدی د په منطوب د بیماری لګي. دا د علماء د قرآنی په ځمانه کله د اصلاح کار پرېږدي او اصل مقصد پرېږدي او د خلکو د افتراق شکار شي او امت په خپل منځ کې دي. نو معلومه ده چې د علماء څومره فضیلت ډیر زیات ده، دومره ذمہواری هم زیات دي، ذمہواری هم دومره زیات دي. او نور د علم فضیلت د نور آیاتونو هم ثابتېږي او د دین هم ثابتېږي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، چې پټي هوا چې موږ نازل کړی دي، من البينات چې قرآن دی، والهدى او حدیث نبی علیہ السلام دی. من بعد ما بیننا رسولنا، چې موږ بیان کړی دي د الناس خلقو لپاره، فی الكتاب په کتاب کې. اولئک دا خلق یلعنهم الله، لعنت وی بدی بنی الله، ویلعنهم اللاعنون،
لعنت ہوئی بدی بنی اللہ ان لعنت ہوئی ان کی. عبداللہ بن مسعود فرمائی هم الملائکۃ والمؤمنون, فرشتے و تم خیرے کئی, مسلمانان هم ته خیرے کئی. ظاهر خبره ده چې کله دا نیکانو نو فرشتو دعاګانې کولې, مسلمانانو هم کولې, او کله چې وران شنو مسلمانان هم ته خیرې کې الله دې تاسو ته سیده سکی, امت هم تاسو وران کو او فرشتي هم ته خیرې کې, بیا لعنت خیر وته ویلې کې. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. دې زته وګوروس الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. قرآن مجید کی توبې ذکر بار بار راغلی دی, خو بیا په کې خاص کر د درې قسم خلکو توبه ذکر ده. یو د عالم توبه به کې ذکر ده چې عالم بسنګ توبه بس. دویم نمبر د منافق د توبې ذکر پکې دی چې منافق بسنګ توبه بس. او دریم نمبر عام امتی چې کله داغه نه ګناه وشي نو دا بسنګ توبه بس. نو په دې آیت مبارک کې دا د عالم د توبې ذکر دی چې عالم بسنګ توبه بس. نو د عالم د توبې لپاره درې شرط دي. بیا په سورۃ النساء آیت نمبر 146 کې برش هغه د منافق ته توبې ذکر دی, نو دا غیر پر بیا سلور شرطونه ذکر شوي دي. سلور ځکه منافق دا منافقت زیات کړی دی, نو شرطونه ول زیات دي. او په سورۃ آل عمران کې به د عام امتی د توبې ذکر راشي آیت نمبر 89 کې چې هغه کې د دوه شرطونه ذکر دي. دلته درې کم شرطونه دي. یو دا چې دی علما په کتمانی حق کړی دی, حق مسئله پټ کړی دا. نول و الا الذين تابوا, مگر هغه کسان چې توبه وباسي. نول توبه دا توبه څه ته ویل کېږي؟ د توبې لپاره بیا علما درې شرطونه بیانوي, بلکې دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما درې شرطونه بیان کړی دي. والله یہ توبې لپاره لومبه شرط دا دی چې کوم غلط کار کړی دی نو ان ندامه فورن په پاره باندې خپشي او بجاړي چې ګور غلط کار مې کړی دی. دویم نمبر بیا د هغه توبې نه فورن ځان وستل او دا د غلطۍ نه د ګنا نه وتل. بیا دویم نمبر شرط دا دی چې کوم غلطي کوله کوم ګناه کوله هغه پرېږدي. دا دوه شرط شو. او دریم نمبر شرط وردا دی چې آینده د لپاره به عزم وکړي چې دا ګناه به نه کوم. نو لومبه شرط دی توبې د لپاره دا په حقوق الله کې دا توبه ده. بل فرض کدا توبه په حقوق العباد کې بس. بیا درې شرطونه دا غوډي. څلورم نمبر شرط پکې دا دی چې کوم حق دې چې هغه ستې درا او واپس حواله کی. دا شرطونه شو. دویم واصله او په عمل باندې کې آینده لپاره بس کوي اصل او اصلاح وو کی, یعنی کوم حق چې پټ کړی نو بیا به دا شرط پکې سخت او بیانو. کوم مسله چې پټ کړی و دا غیب بیان وکي. دا مسله مې ورانه بیان کړی و, نن نه بعد دا مسله داسي. دیو جن امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا علماء توبه بدسي په پټ ځای کې نه قبليږي لکه د عام خلکو, بلکې دا په منبر باندې توبه واسي چې چېرته مسله غلطه بیان کړو او کتمانه حق کړو. الا الذين تابوا, مگر هغه کسان چې توبه واسي واصلحوا د خپل عمل اصلاح کوي او بینوا او دارنګي بیان وکړي دا مسله چې کومه پټ کړې و. بینو بیان کړه مسله چې کومه پټ کړې و. فاولائک دا قسم خلق اتوب علیهم وجود رحم کوم په دی باندې او تواب او زبار بر توبه قبل ون کې مر رحیم همیشه مهربانیم. سورۃ ال عمران آیت نمبر 9 راوړوي په هغه کې توبه دا د خلکو کوم چې عام امتیان دي دا غي توبه په سورۃ ال عمران کې ده. جی دا الا الذين تابوا دین مخک راضی خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الا الذين تابوا, مگر هغه کسان چې توبه او استلام من بعد ذلك او سر دی ګنانا واصلحوا خپل عمل ټیک کو. نو دو شرط شو الله توبه او اصلاح خپل عمل. او سورۃ النساء آیت نمبر 146 راوړه په هغه کې بیا د منافق ته توبې ذکر دی چې منافق پسند توبه واسي. دا غي ذکر قران کې راغلی دی. هغه داسې ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار, منافقان بدور پلاندې طبقه کې وي. ولن تجد لهم نصيرا, توبیا ونو اذا قيد پار امدادي. الا الذين تابوا, مگر هغه منافقان چې توبه او استلا د نفاقنا واصلحوا فل عمل ټیکو واعتصموا بالله, د الله په دین باندې مضبوط منګولې ولګولې. واخلصوا دينهم لله, بل دین د الله لپاره خالص کو, عبادت د الله خالص کو. سلور شرطونه والله توبه اصلاح اعتصام بالله او دارنګ اخلاص الدين. نو دا شرطونه دلته د علماء توبې لپاره دي. ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. ان الذين كفروا مخکې د کتمانی حق مسله بیان شولا
اوس تخفیف دی چې ګوره څوک چې حق پټای نو د حق د پټولو سزا دی چې سړی ورو ورو بیا کفر ته نږدې کیږي چې کفر ته ورنږدې شي او د کفر کلمه دی ویلا د کفر اعمال شروع شي انسان تباہ او برباد شي او بیا په کفر کې چاله مرګ راغی الله وی دا الله په لعنت کې راګیر شو ان الذين يقيننا خلق كفروا جو كفر کړه دی او ما مرشو وهم كفار بد سیال کې دي کافران دي اولئک دا خلق علیهم لعنت الله ودی لعنت الله دې الله لعنت دې والملائکه او د فرشتو لعنت دې په دی باندې والناس اجمعین د ټول انسانانو په دې ځکه به بیا فرشتي مرغللې الله لعنت په راغې د ټول انسانانو مرغې خالدین فیها همیشه وسیږي په لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکلی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون نبدي مهلت ملاوشي ينظرون مهلت بنوي اچانک بول مر راضي ولا هم ينظرون نبدي مهلت ملاويږي او د مهلت یدا معنا د فرض کا ساتي وزيزن کدنه ده نو اچانک بول مر راشي توبه توفیق ته ملاوشي او ولا هم ينظرون بالفرض کړه د اخرت مراد شي د دنیا عام حالت مراد شي بیا ته د توبه مهلت دی او آخرت دی مراد شنو بیا دی مراد دا دی والله منظورون معنا العتق من العذاب دا عذاب نو ته چټی نه ملاويږي بلکې النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سبع خام باور کی بیا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد إله استاسو یو إله دی دا توحید د الوهیت لا إله نشته بل معبود الا مگر هو الرحمن الا هو مگر الله تعالی الرحمن عزت مهربان دی الرحیم ہمیشہ مهربان دی استاسو الہ یو الہ دی دا دعوت توحید شولا او دا د مخلوق سبق یو خلاصه دا دا ټول حکمونه دا الله د جانب دی دا نعمتونه د الله تر طرف نه دا عذابونه د الله تر طرف نه نو چې نعمت الله او هم د الله عبادت پکار دی چې عذاب الله راوستو بیا الله ته توجه پکار دا خدا د توحید دعوا الله ورکړي چې تاسو الہ یو دی دلیل څه دی وای زکه چې دا الله رحمان او رحیم دی دا الله رحمتونه ډیر زیات دي چې رحمتونه زیات دي دا عبادت بیا پکار دی و الهکم الہ واحد الہ تاسو یو الہ لا اله نشته بل معبود الا مگر هو دا الله الرحمن عزت مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی